معاصر تغذیوي جوړښت څه ته ویل کېږي؟ د معاصرې تغذیې جوړښت یوازې د لویو او کوچنیو مغذي موادو د ترلاسه کولو په کچه پورې نه محدودېږي، بلکې دا یوه پراخه بڼه ده چې د خوړو د څرنګوالي او زموږ په روغتیا د هغوی د اغیزو په اړه بحث کوي. معاصره تغذیه د خوړو د فعالیتونو او غبرګونونو د هغوی د جذب، د بهیر، د انرژۍ د تولید او د میتابولیزم پر بهیر د اغیزو په اړه رڼا اچوي. د معمولي تغذیوي تګلارې څخه په توپیر سره د معاصرې تغذیې جوړښت د خوړو د بڼې، څرنګوالي او پر بدن یې د اغیزو په تړاو تمرکز کوي او هره برخه جلا جلا ارزوي. ډیری خواړو چې لږ او یا ډیر پروسس شوي وي په داسې بڼې سره جوړیږي چې مغذي مواد یې له اصلي موادو جلا وي او دا چاره د خوړو ارزښت کموي. د بیلګې په توګه د شیدو خوراکي ارزښت د هغو شیدو په پرتله څو ځله زیات وي چې په لبنیاتو کې له پروسس وروسته تولیدېږي، ځکه چې د شیدو له لارې د کلسیم جذب اسانه دی او یا هم لکه طبیعي میوه او د میوې جوس د میوې پوستکي فایبر لري، خو که له همدې میوې جوس موږ وڅښو فایبر پکې نه وي او همدا ده چې د وینې شکر په چټکۍ سره لوړیږي. همدارنګه معاصر تغذیوي جوړښت د خوراکي توکو ترمنځ پر تعامل ټینګار کوي او د دې جوړښت له مخې پروټین باید له حیواني او نباتي سرچینو یا په ټوله کې له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه شي. په معاصر تغذیوي جوړښت کې د لویو مغذي موادو د ترلاسه کېدو سرچینې اړینې دي. په معاصرې تغذیوي جوړښت کې د وړو مغذي موادو، ویټامینونو او منرالونو اندازه او تناسب ډیر مهم بلل کېږي. په دې جوړښت کې له یو بل سره د خوړو تعامل څرنګوالی یعنی د خوړو ګډ اغیز څیړل کېږي او هڅه کېږي چې پروټین د بیلابیلو او مناسبو سرچینو لکه د حیواني او نباتي موادو څخه ترلاسه شي. په معاصر طبیعي تغذیې جوړښت کې د لویو مغذي موادو لکه کاربوهایدریتونو، غوړو او پروټینونو د ترلاسه کولو تناسب په دقیق ډول ارزول کېږي. په همدې ډول د وړو مغذي موادو، ویټامینونو، منرالونو، فایبر او اوبو د سمو تناسباتو څیړنه هم پکې کېږي. همداراز په یاد جوړښت کې دا هم څیړل کېږي چې خواړه یو پر بل باندې څه ډول اغیز لري. په معاصره تغذیې جوړښت کې د یو منظمې تګلارې له مخې د ډیرو او یا هم د لږو پروسس شویو خوړو د کارونې کچه راټیټیږي او په ځای یې هڅه کېږي چې خواړه د مناسبو، متوازنو او متنوع سرچینو څخه زیات ترلاسه شي. او په پای کې د معاصرې تغذیې د اصولو پر بنسټ خواړه باید له متنوع، متوازن، متناسب او مناسبو سرچینو څخه ترلاسه شي. خوښ او سالم اوسئ.